ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. د نن ورځې درس موضوع مو د 11 صنف بیولوژي فقاره حیوانات. زه بشیر احمد محمدی یم. تیر درس کې مو لوستي وو د غیر فقاریه یا بې شمزه حیواناتو د جهازونو پرتله چې هغې کوم سیستمونه او د هغوی ترمنځ په خپلو ګروپونو کې څه توپیر موجود دی، هغه توپیر هم لوستی و. نن د شمزې لرونکي حیوانات شروع کوو. د زولوجي له نظره ټول حیوانات چې کوم دي دا په دوو لویو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. تاسو ته زه دلته په لنډ ډول باندې یو طبقه بندي لیکم چې ښه پرې پوه شئ. حیوانات عموما په دوه لویو ګروپونو ویشل شوي. یو چې کوم دی غیر فقاریه دي، او بل چې دي فقاریه حیوانات دي. غیر فقاریه حیوانات دا بیا 8 فایلمونو کې ځای پر ځای شوي دي چې لومړنی فایلم یې د مولسکا فایلم دی. مولسکا فایلم. دویم فایلم چې کوم دی هغې ته د ګردو چینجیانو فایلم وایي. ګرد چینجیانو فایلم. بل چې دی کړی لرونکي چینجیانو فایلم. او همدارنګه د دې ترڅنګ چې کوم دی پلنو چینجیانو فایلم. څلور فایلمونه دا شو. باقي دې طرف ته درته لیکم. بل چې کوم دی اغزي پوټکو فایلم. ترڅنګ یې کڅوړ بدنو فایلم. بل چې دی د سفنجونو فایلم دی. بل مفصله حیواناتو فایلم دی. دغه 8 واړه فایلمونه په تیرو درسونو کې تاسې لوستي دي، او په تیر فصل کې مونږ د دې حیواناتو ترمنځ د جهازونو پرتله ولوستله. په فقاریه کې بیا یوازې یو فایلم دی چې هغې ته ویل کېږي کورداتا. یا کورډیټ ورته ویل کېږي. کورډیټ فایلم کې ټول فقاریه حیوانات شامل دي. د زولوجي له نظره بیا دغه کورډیټ چې کوم دي دا بیرته بیا په مختلفو ډیویژنو باندې تقسیم شوي. زموږ مطلب دا دی چې موږ راځو چې لومړی تاسو ته زه دا وښیم چې دا ورټبراټا د کوم ځای نه موږ په طبقه بندۍ کې شامل دي موږ سره فقاریه حیوانات. مستقیما موږ ډایرکټلی داسې نشو ویلی چې حیوانات یو غیر فقاریه دي بل فقاریه دي. په اصل کې دا داسې لوستل کېږي چې غیر فقاریه چې کوم دي دا 8 فایلمونه دي، او فقاریه ته بیا کورډاټا ویل کېږي. کورډاټا بیا مختلفو فاري فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې هغې ته راځو. بیا اخرنی فایلم چې موږ سره ورټبراټا راځي موږ به په هماغې باندې درس وایو. کورډاټا 2 ډیویژنې لري، یعنی 2 برخو باندې تقسیم شوي. یو ته ویل کېږي ډیویژن 1، بل ته ویل کېږي ډیویژن 2. په ډیویژن 1 کې بیا 2 فرعي فایلمونه دي. فرعي فایلمونه یو ته یورو کورډاټا ویل کېږي. یورو کورډاټا. یورو کورډاټا کې دا هغه فقاریه حیوانات دي چې دی سکل یا کوپړی نه لري او په سمندرونو کې ژوند کوي. په دوی کې دغه د وروسته کې راځو چې نوټوکاټ څه ته ویل کېږي. دغه نوټوکاټ په دوی کې تر یو وخته پورې پاتې کېږي او بیا له منځه ځي. بل سفالو کورډاټا دي.
هغه حیوانات دي چې دغه د سر کوپړی هم لري خو دغه حیوانات بیا ټول په سمندرونو کې ژوند کوي په جنین پړاو کې چې کوم دی حرکت کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا ساکن پاتې کیږي دې کې دغه 2 فایلمونه شامل دي په ډیویژن 2 کې یوازې یو فرعي فایلم شامل دی هغې ته ویل کیږي ورټیبراټا یا فقاره حیوانات دغه فقاره حیوانات چې موږ اوس لولو زموږ موضوع دغه شی دی یعنی اخیرنی ډیویژن موږ سره په ډیویژن 2 کې چې کوم دی ورټیبراټا نو موږ وایو ورټیبراټا هغه فقاره حیواناتو ته ویل کیږي چې د ملا تیر ولري او دغه ملا تیرې چې کوم دی د مهریو څخه جوړ شوی فقراتو څخه جوړ شوی دی اوس راځو د شمزۍ لرونکو یا فقاره حیواناتو ځانګړتیاوې تاسې په سلایډ کې ګورئ د فقاره حیواناتو ځانګړتیاو کې تر ټولو مهمه خبره عمومي ځانګړتیاو کې په فقاره حیواناتو کې 3 داسې ځانګړتیاوې دي چې دوی مشترکې لري هغه 3 ځانګړتیاو څخه یوې دا ده چې نوټو کارډ درلودل دي نوټو کارډ څه ته ویل کېږي دا یو ډول میلې ته ورته جوړښت دی چې د ملا په تیر کې موقعیت لري په ځینې حیواناتو کې تر عمره پورې پاتې کېږي په ځینو کې چې کوم دی له منځه ځي او په ځینو کې چې دی د ملا په تیر باندې بدلېږي لکه په انسانانو او همدارنګه په تیر لرونکو مرغانو په دې کې چې کوم دی دغه نوټوکاټ چې کوم دی دا بیا د ملا په تیر باندې بدلېږي بل ریسپایریټري پورز یا تنفسي سوري دي تنفسي سوري دا د حلقوم یا د غاړې په شاوخوا کې په جنین وخت کې پراته وي په ځینو کې پاتې کېږي او ځینو کې چې کوم دی وروسته بیرته څنګه کېږي له منځه ځي او په ځینو حیواناتو کې دا بیا د تنفس د سږو په شانتې وظیفه سرته رسوي او د دې ترڅنګ چې کوم دی په نوټوکاټ ترڅنګ چې کوم دی دغه حیوانات یو بل جوړښت چې دوی ټول په شریکه باندې لري هغه سپاینل کارډ دی یا عصبي تناب چې ورته ویل کېږي عصبي تناب دغه سپاینل کارډ بیا د ملا په تیر کې موقعیت لري او د هغې څخه چې کوم دی مختلفې رشتې د بدن ټولو برخو ته خپریږي او دغه عکس العمل او همدارنګه ترڅنګ چې کوم حسونه دي دغه ټول تر کنټرول لاندې نیسي او مرکز سره په تماس کې راولي نورې ځانګړتیاوې چې کوم لري فقاره حیواناتو یو ځانګړتیا دا ده چې د ملا تیرې له شمزیو څخه جوړ شوی دی یعنې شمزی ورټیبرا ته ویل کېږي ورټیبرا چې کوم دی دغه فقرات یو بل سره یو ځای کېږي او په دوی کې یو استوانایي شکل د ملا تیر جوړوي چې بیا په دې کې دغه سپاینل کارډ پروت یا مرکزي عصبي سیستم یوه برخه پرته ده او دا د محیط سره په ارتباط کې راولي بل کوپړی یا سر لري او په دې سر کې چې کوم دی ماغزه پراته دي دا هم عصبي سیستم یوه برخه په دې کې شامل ده او همدارنګه داخلي سکلیټ لري داخلي سکلیټ نه مطلب دا دی چې دې سکلیټ د غوښو په واسطه باندې پوښل شوی دی لکه په غیر فقاریو کې موږ ویلو چې خارجي سکلیټ لري لکه مفصله حیوانات خو دلته کې بیا ټول فقاره حیوانات داخلي سکلیټ لري بدن یې دوه اړخیز تناظر لري تناظر څه ته ویل کېږي چې بدن یې څنګه په څو برخو باندې مساوي برخو ویشل ته تناظر ویل کېږي که انسان کې تاسې تطبیق کوئ نو د انسان لپاره اناټومیک پوزیشن داسې دی چې اناټومي له نظره درېږي نو کله چې تاسې انسان په دې موقعیت کې ودرېږي نو انسان تاسې ګورئ دا فقاره حیواناتو له جملې څخه دا په 2 برخو باندې مستقیما ویشل کېږي که په مډ لاین باندې داسې کټ کې نو دا په ښي او چپ طرف باندې ویشل کېږي یعنې 2 مساوي برخې شوې خو که چېرته موږ په دغه ساحه کې کټ کوو نو په پورتنۍ او لاندینۍ برخه باندې دا څنګه کېږي ویشل کېږي یعنې 2 اړخیز تناظر لري او که چېرته یو حیوان په د 2 څخه په زیاتو برخو باندې ویشل کېږي هغې ته بیا شعاعي تناظر وایي لکه په غیر فقاره حیواناتو کې چې سټار فش یا سمندري ستوري دي بل د وینې تړلی دوران لري تیر درسونو کې مو دوران په هکله خبرې کړې وې چې تړلی دوران او همدارنګه ترڅنګ یې د خلاص دوران ترمنځ توپیر څه شی دی جوړه پښتورګي لري پښتورګي د بدن حیاتي غړي دي او وظیفه یې دا ده چې فاضله مواد له وینې څخه اخلي لکه یوریا شوه همدارنګه چې کوم دی اوبه شولې نور که چېرته کومې دواګانې څوک خوري دغه ټول له بدن څخه څنګه کوي اطراع کوي همدارنګه اندوکراین سیستم لري یا اندوکرایني غدوات لري اندوکراین سیستم هارمونونه افرازوي او هارمون وظیفه په بدن کې دا ده چې وده فعالیتونه دغه ټول او همدارنګه د مثل تولید یا ریپروډکشن څنګه کوي کنټرولوي اوس راځو د شمزۍ لرونکو حیواناتو ډلبندي یا دغه فقاره حیوانات یا ورټیبراټا په څنګه طبقه بندي شوي دي ورټیبراټا یا فقاره حیوانات
په 5 کلاسونو باندې ویشل شوي دي. لومړی کلاس چې کوم دی کبان یا پیسز ورته ویل کېږي. دوهم کلاس چې کوم دی ذوحیاتین دي یا ورته امفیبین وایي. دریم څخیدونکي یا ریپټایلز. څلورم کلاس چې کوم دی مرغان دي یا ایوز ورته ویل کېږي. او 5م کلاس چې کوم دی تیلرونکي یا ممیلینز. د دغه 5 کلاسونو څخه بهر یو موږ په تفصیل سره لولو. لومړی راځو کبان یا پیسز ته چې کبان څرنګه فقاریه حیوانات دي. کبان دې ته په ساده انګلیسي ژبه کې ورته فیشز وایي، په یوناني ژبه کې ورته اکتایس وایي او په لاتیني ژبه کې ورته پیسز وایي. هغه علم چې د کبانو څخه بحث کوي موږ وی ټول د یوناني ژبې مربوط دي. نو کبانو څخه چې بحث کوي هغه علم ته اکتایلوجي ورته ویل کېږي یا په پښتو کې اکتالوجي. اکتای د اکتایس څخه اخیستل شوی دی، معنی د کب، او لوجي د لوګس څخه اخیستل شوی دی، معنی د علم. هغه علم ته ویل کېږي چې کبان تر مطالعې لاندې سي. د زولوجي او د پلیونټالوجي علم له نظره یعنی چې فلسونه مطالعه کوي، د دې دواړو له نظره کبان د ځمکې پر سطحه باندې لومړني فقاریه حیوانات دي. یعنی د انسانانو د پیدایش څخه د آدم علیه السلام د پیدایش څخه چې هغه ځمکې ته راښکته شوی د هغې څخه مخکې لومړنی فقاریه حیوانات د فلسونو په واسطه چې پیژندل شوي ده، د فوسیلونو په واسطه، هغه کبان دي چې په دې ځمکې پر سطحه باندې ژوند کوي. تر اوسه پورې د اکتالوجي علم له نظره 9,000 ډولونه پیژندل شوي دي. 9,000 نوعې لري او دغه ټول کبان په اوبو کې ژوند کوي. یوازې یو ډول داسې کبان موجود دي چې هغه په وچه کې هم ژوند کولی شي. وروسته درس کې وایي هغې ته ویل کېږي ډیپنای کلاس کبان. لومړی راځو د کبانو ډولونو ته چې کبان اول یو څو خصوصیات درته وایم چې کبان کم خصوصیات لري، بیا ډولونو ته راځو. د کبانو خصوصیات څه شی دي؟ لومړی خاصیت یې دا دی چې کبان څه دي په اوبو کې ژوند کوي. ځینې په تروو اوبو کې ژوند کوي، ځینې په خوږو اوبو کې ژوند کوي او ځینې په دواړو کې ژوند کوي. بل دوهم چې کوم دی که په اوبو کې ژوند کوي نو معلومه خبره ده چې دا به د څه په واسطه باندې تنفس کوي؟ د برانشونو په واسطه باندې تنفس کوي. د دې ترڅنګ بدن د یو قسم فلسونو په واسطه باندې پوښل شوی دی چې هغې ته سکیل ویل کېږي. سکیلز په واسطه بدن پوښل شوی دی. تاسې چې زده کوونکو کله په بازار کې مایان ګورئ یا اخلی نو هغه مایع پلورونکی چې کوم دی هغه د یو آلې په واسطه باندې دغه کب لومړی داسې وهي، د هغې څخه یو کوچني پتري لرې کېږي. دغه پتري چې کوم دی هغې ته څه شی ویل کېږي؟ سکیل ویل کېږي. دا بدن یې دې په واسطه باندې پوښل شوی دی. او همدارنګه زړه چې کوم دی 2 جوفه زړه لري. د دې ترڅنګ یې نورې ډېرې ځانګړتیاوې هم موجود دي، خو موږ اوس راځو د کبانو ډولونو ته چې دغه یو څه مهمې ځانګړتیاوې چې تاسې باید یاد ولرئ. په اوبو کې ژوند کوي، برانشونو په واسطه تنفس کوي، سکیل یعنې د پتریو په واسطه باندې بدن پوښل شوی دی او 2 جوفه زړه لري. بل د کبانو ډولونه. کبان عموما په 3 ډولونو باندې دي. یو ته ویل کېږي د ګردې خولې کبان یا سایکلوسټوما. دوهم چې کوم دي هډوکي لرونکي کبان دي. یا ورته اوسټیوکتایس ورته ویل کېږي. اوسټیو په معنا د هډوکی، اکتایس په معنا د کب. او دریم ډول چې کوم دي عضروفي کبان دي یا دې ته کانډریوکتایس ورته ویل کېږي.
کانډرو په معنا د عضروف او اکتایس په معنا د کب دی. دغه درې واړه دي. دغه درې واړو نه هر یو کې خپل خپل خصوصیات یو څو خبرې پکې کوو. هر یو کې لومړی راځو ګرد خولې کبان یا سایکلوسټوما ته. د ګرد خولې کبان یا سایکلوسټوما چې کوم دی د دې کبانو بدن چې کوم دی استوانۍ جوړښت لري، حرکي غړي نه لري، حرکت نه ترسره کوي او بدن یې چې کوم دی فلسونو په واسطه باندې نه دی پوښل شوی. په دې کې دغه نوټوکارډ چې د وخته مې تاسو ته ویل چې په ځینې حیواناتو کې تر عمر تر اخره پاتې کیږي، هغې نه یو چې د ګردې خولې کبان دي چې په دې کې هم دغه نوټوکارډ تر عمر اخره پورې پاتې کیږي. دوی چې کوم دی تنفس ځینې کتابونه لیکي چې تر 5 نه تر 7 جوړه برانشونو په واسطه باندې، خو ستاسې کتاب کې لیکلي دي چې د 5 نه تر 14 جوړه برانشونو په واسطه باندې دوی خپل تنفس کوي. القای بهرنۍ ده، بهرنۍ القا ترسره کوي، یعنی نارینه او ښځینه خپل تخمه او سپرم اوبو ته غورځوي او په اوبو کې سره یوځای کېږي او بیا وروسته چې کوم دی دا په جنین باندې څنګه کېږي بدلیږي. بل دغه حیوانات چې کوم دي دا یو داسې خوله لري چې هغې ته سکنګ ماوت ورته ویل کېږي، لکه د چوشک په شانتي. دغه خوله چې کوم ده دا د یوې سطحې سره مستقیما ارتباط کې راولي او هغه ساحې سره ځان کلک نیسي. تاسې دلته په تصویر کې ګورئ چې دغه خوله چې کوم ده ګرده خوله لري او همدارنګه دغه خوله چې کوم ده دا یو داسې ساختمان لري چې د یوې برخې سره یعنی په اوبو په داخل کې د یوې ډبرې سره یو ځای سره ځان څنګه کوي کلک نیسي او هغې پورې نښتی وي. یعنی ان که چېرته یو انسان سره په ارتباط کې راشي هم د هغې د بدن سره هم ځان کلک وصل کوي. د دغې تاسې ګورئ خولې ګرده ده ځکه ورته سایکلو ویل کېږي او خولې ته سټوما وایي، نو سایکلوسټوما دي او تر څنګ یې دا خولې چې کوم ده دا یو د سکر خوله ده، سکینګ کوي په دې په واسطه یو ځای پورې کلک نښلي. لکه تاسو یوه جنډه وګورئ، کله چې تاسو یوه جنډه راخلئ یا د یوې شیشې یا د یو میز د سطحه باندې چې ږدئ هغې کې یوه برخه هغه د هغې سره کلکه وصل کېږي، نو دغه شان د دې خولې په واسطه باندې هم دوی دغه خپل ځان د یوې سطحې سره کلک څنګه کوي وصل کوي. د دې مثالونه اګزامپلس په دې کې کوم کبان شامل دي. کبان په دې کې ډېر زیات شامل دي خو 2 مثالونه یې موږ دلته لیکو. یو ته ویل کېږي لیمپري. لیمپري دی د دې خپل لاتیني نوم چې کوم دی یا ساینټیفیک نوم یې چې کوم دی پیټرومایزن مرینس ورته ویل کېږي. په لاتیني ژبه کې د هر یو شي نوم چې کوم دی د 2 ژبو څخه جوړ شوی دی چې داسې نه وي چې مثال یو نوم لري لکه موږ څنګه وی چې انسان یا احمد یا محمود، نو دغه هر یو 2 برخې لري. انسان ته په لاتیني ژبه کې هومو سیپین ویل کېږي، نو دلته هم د دې دپاره 2 برخې دي، یو یې د جنس څخه نمایندګي کوي او بل یې د نوع څخه نمایندګي کوي. پیټرومایزن مرینس. بل چې کوم دی هیک فیش دی. هیک فیش دې ته ویل کېږي میکزین ګلیټونوزا. ګلوټینوزا دی ساینټیفیک یا ساینسي نومونه. دا دواړه د ګردې خولې کبانو څه شو مثالونه شو. دې پسې بل کلاس کبان چې کوم دي هغه عضروفي کبان یا کونډریوکتایس یا ورته ککرکې لرونکي کبان ورته ویل کېږي. عضروف یا کرپندوکی ورته هم په ساده پښتو کې وایي. تاسې ګورئ دغه غوږ چې کوم دی دا د کرپندوکي څخه جوړ شوی. کرپندوکی الاستیکي خاصیت لري، که خپل ځای نه ورته تغییر ورکړي خوشې کې بیرته خپل نارمل حالت ته راځي. نو دغه شان دغه کبانو چې دا کوم داخلي سکلیټ دی دا د کرپندوکي څخه څنګه شوی دی جوړ شوی دی. دا ټول سمندري دي، یعنی یوازې په سمندرونو کې ژوند کوي. په خوږو او تروو اوبو لکه مثال کاریزونه شوې، ویالې شوې، په دغو کې دوی خپل ژوند ته ادامه نه ورکوي. دوی ډېر زیات غټ جوړښت لري. همدارنګه جنسونه یې یو بل څخه جلا دي او بدن چې کوم دی د فلسونو په واسطه باندې پوښل شوی چې هغې ته پلیکارډ سکیل ورته ویل کېږي. د دې لپاره چې کوم فلسونه یې دا جدا دي. دا ډېر غټ بدن لري دغه حیوانات چې کوم دي. 5 څخه 7 جوړه برانشونو په واسطه باندې تنفس کوي او همدارنګه دې کې چې کوم دی کوم مثالونه چې کوم دي یو په دې کې یو خبره بله پکې یاد ساتئ چې دا ټول اووي پورس دي. اووي پورس. اووي پورس، اووي معنا هګی، پورس معنا اچونکي. لومړی هګی چې هګی چې کوم دی وروسته بیا په څه باندې بدلیږي؟ په حیوان باندې بدلیږي. اووي پورس دي. خو دا حیواناتو کې یو خبره دا ده چې دوی سویم بلیډر نه لري. په کبانو کې یو جوړښت دی سویم بلیډر ورته وي. دا چې کله د هوا څخه ډک شي
نو دغه کب چې کوم دی د اوبو سطحې ته راځي هغه په سطحه باندې بیا ګرځېږي خو کله چې دغه سویم بلیډر بیرته د هوا څخه تش شي نو کب بیرته څنګه کوي لاندې د اوبو منځنۍ برخې ته ځي نو دغه مایان چې کوم دي دغه ټول سویم بلیډر نه لري او ډېر غټ مایان په دې کې شامل دي لکه موږ وایو یو په دې کې چې کوم دی سافش ارې ته ورته مایي دی پکې شارک دی پکې دا ډېر خطرناک دی همدارنګه چې کوم دی دې تر څنګ چې کوم دی ری فش دی پکې دغه ټول په دې کې څنګه دي شامل دي بل چې د هیمر هیډ یا ورته د څټک په شان سر لري ځکه ورته هیمر هیډ ویل کېږي هیمر هیډ دا هغه مایان دي چې په اظروفي کبانو کې شامل دي او ډېر غټ جسامت او غټ بدن لري او د سمندر په ژورو برخو کې یوازې په سمندرونو کې یې ژوند کوي یعنې په لنډ ډول داسې ویلی سئ چې اظروفي کبان ټول مرین دي یوازې په سمندرونو کې ژوند کوي په سیندونو په کاریزونو ویالو خوږو اوبو په دې کې خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی بل چې دی هډوکي لرونکي کبان دي یا ساده انګلیش کې ورته بونی فشز ویل کېږي هډوکي لرونکي کبان هډوکي لرونکي کبان دا د دې په هر ځای کې ژوند کوي که سمندرونه دي که ویالې دي که سیندونه دي که کاریزونه دي دا د دنیا په هر ګوټ کې او په هره برخه کې پیدا کېږي هم په تروو اوبو کې شته او هم په خوږو اوبو کې ژوند کوي هم د محیط له پلوه په یخو سیمو کې او هم چې دی په ګرمو سیمو کې خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي دغه هډوکي لرونکي کبان چې د دوی موږ ساده جوړښت ته راځو چې دوی سره کم جوړښت لري هډوکي لرونکي کبانو کې چې کوم دی بدن یې چې کوم دی یو سر لري بل چې کوم دی تنه لري او بل چې کوم دی لکۍ لري سر تنه او لکۍ د درې برخو څخه دا بدن جوړ شوی دی په دې کې یو کلاس داسې کبان دي چې هغې ته ډیپنای کلاس ویل کېږي او ډیپنای کلاس د اوبو څخه بهر هم ژوند کولی شي هغه څنګه کلاس دی په دې کې یوازې درې نوعې شاملې دي یو یې د دې څخه په اسټرالیا هېواد کې پیدا کېږي ایپیسارټوډس په نامه باندې دي چې کله په کومو ساحو کې سمندر ساحو کې دغه اوبه ښکته شي وچ لکه بارانونه نه کېږي یا د سمندر اوبه چې کوم دی ټولې تعارق شي ټرانسپایر شي او دغه ساحه چې کوم دی ښکته شي په دغه ساحه کې مټینه خټه پاتې کېږي په دغه خټه کې دوی کوچني سوري وباسي او دغه سوریو کې چې کوم دی دغه اوسیږي د دوی په بدن کې یو های واسکولرایزډ یعنې د رګونو څخه ډېر یو غني دغه سویم بلیډر موجود دی چې دا د سږو په شان وظیفه ترسره کوي چې یو د هغې څخه ایپیسارټوډس دی په اسټرالیا هېواد کې پیدا کوي باقي نور ټولې د برانشونو په واسطه باندې څه کوي تنفس کوي د هډوکو لرونکو کبانو ځانګړتیاوې د دې کبانو ځانګړتیاوو کې یو دا ده چې دغه کبانو بدن لا څنګه چې موږ هغې کې ویله د فلسونو په واسطه باندې پوښل شوی دی او دغه فلسونه د دې بدن څه کوي حفاظت کوي تنفس د برانشونو په واسطه باندې کوي او دغه برانشونه که تاسې مئی ته وګورئ د مئی په دغه برخه کې یو ساختمانونه په سر کې اوپرکیولم ورته ویل کېږي د دغه اوپرکیولم په داخل کې موقعیت لري او کله چې هغه د اوبو سره په تماس کې راشي په اوبو کې منحل اکسیجن د هغې څخه څنګه کوي جدا کوي او د هغې په واسطه باندې تنفس کوي بل د دې کبانو مثالونه څه شی دي یو د سی هارس دی سی هارس یا سمندري اس ورته ویل کېږي بل چې کوم دی لیبیو دی بل فلیټ فش دی یا کاپ ته ورته ماهي چې ورته ویل کېږي او همدارنګه ترڅنګ ایل یا مارماهي په نوم باندې هم مختلف کبان چې دی په دې کې شامل دي چې دا د انسانانو دپاره په روزمره ژوند کې د دې څخه غذا هم لاسته راځي او په بازارونو کې هم تاسې کتلی شئ په اسانۍ سره ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې درس او تر بیا چې یو بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم د هغې څخه مخکې چې تاسو څخه اجازت واخلم د کرونا په هکله باندې یو لنډ پیغام دی کرونا چې دی جدي ونیسئ په خپلو کورونو کې پاتې شئ همدارنګه د ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتئ او بغیر بې ضرورته د کور څخه بهر ته مه وځئ لاسونه چې کوم دی په صابون او اوبو سره تر 20 ثانیو پورې ومینځئ کوشش وکئ چې ماسک استعمال کئ تر بیا چې ستاسې خدمت ته حاضرېږم ښې چارې